قرآن کې هم دا لفظ ذکر دا، حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لفظ ذکر کړی دا چې د الله په ډیرو ناخوغ انسانانو کې درې قسمه انسانان دي. یو پکې ملحد فی الحرام چې په حرام کې الحاد کوي، کوږوالی کوي، گناه کوي، د گناه اراده کوي. او دویم هغه انسان الله ته ډیر ناخوښه ده، مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیه چې اسلام کې د جاهلیت طریقې غواړي. وی مسلمان اسلام منون کوي او طریقې د چا طلب کوي د جاهلیت او د اسلام نه غیر طریقې. او دریم انسان چې الله ته ډیر مبغوض ده او ډیر ناخوښه ده، هغه د یو مسلمان وینه طلب کوونکی، هغه انسان چې د چا د وینې د تویولو طلبګار وي، کوشش کوونکی وي چې د یو مسلمان وینه وبهوي. دا قسم انسانان الله ته ډیر ناخوښه دي.